لکه زما یو جاب هم کېدو والا و خو څه خلک داسې راولګېد زما خپل خلک خو زه یې پېژنم باینې مې زه نه وایم هغه خلک راولګېد او بیا یې دغه مشرانو ته وویل چې مړه دا خو نیشنلیسټ دی او دا خو پلانې دی او مونږ خو په کار ده چې دوی له جاب ونه شي جاب یې خراب کړه چې تا خپل وروڼه په کور کې نه ایکسپټ کوي تا خپل پلار او مور نه ایکسپټ کوي ښه صفا خبره کوو که جاب میلاویږي نو الرډي خبره د پیسې ښه کلاو اخیستی کېږي هغه سیزم اوس ختم شوی دی چې یاره مخکې بله رشوت لکه څه یو بل اوس ښه صفا ښه یاره پیسې د زره شته په دې وخت کې زما سره د پښتونخوا یو ستوری یو ځلنده ستوری چې تاسو په میډیا لیدلی دی د ده لیک تاسو چې کوم دی لیک اورېدلی دی او د ده شعر و شاعري به تاسو ډېر زیاته خوښه کړې خو زه نن تاسو سره د ده چې کوم داستان شعر کول غواړم عجیبه غوندې داستان دی دا عبید ملنګ صاحب ورسره د پښتو په ادب شعر و شاعرۍ کې د هغه یو نوم یو ستوری او د هغې نه اخوا یو ډبل ایم ای والا ملغلره زموږ سره ناسته ده خو په بدقسمتۍ سره زمونږ د پښتنو په دغه ځای کې هېڅ ویلیو نشته دی په دې ټایم کې عبید ملنګ سره زه یو څو خبرې کوم خو د هغې نه مخکې عبید ملنګ صاحب چې کوم دی د سعودي عرب ویزا اخیستلې د سعودي ته روان دی بیا ډبل ایم ای والا چې کومه خبره وکړه تاسو یو پوسټ هم درې خپلې اډۍ نه شیر کړی دی څه وجوهات راغلي ولي ډېره زیاته مننه علي خان صاحب و د ټول نه لومبۍ خو ستاسو مننه چې تاسو مونږ د کیمرې په وساطت سره خلکو ته ښایي د رحمت شاه سایل صاحب یو شعر دی چې خفه شمه په ځان چې زه شاعر ولې پیدا شوم بې دردو پښتنو ته د نغمو څه ضرورت یا دغه شعر اجمل خټک بابا وایي چې پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي د ټولو نه لومبۍ دا ده چې معاشره یا سوسایټي تا په دې حالت کې نه قبلوي چې تا سره روپۍ نه وي ستا د ټیلنټ نه خو خلک خوند اخلي ستا د شعر و شاعرۍ نه خلک خوند اخلي تا ته به بلا خلک وي په لګونو خلک به وایي زه ستا مینهوال یم په دې کې به داسې خلک هم وي چې هغه به ښه اثر و رسوخ والا خلک وي هغه به سیاسي خلک وي لکه د هغو به ښه اپروچ وي هغو به ښه یو کار کولی شي خو هغو به د کریډټ د اخیستو دپاره بیا هغه تا له هغه کار نه کوي لکه زما یو جاب هم کېدو والا و خو څه خلک داسې راولګېد زما خپل خلک خو زه یې پېژنم باینې مې زه نه وایم هغه خلک راولګېد او بیا یې دغه مشرانو ته وویل چې مړه دا خو نیشنلیسټ دی او دا خو پلانې دی او مونږ خو په کار ده چې دوی له جاب ونه شي جاب یې خراب کړه که نه لکه هغه کار زما کېده د دوی په یوه وینا باندې هغه کار زما ونه شو د هغې سره زما زړه مات شو ما ته ښه پته راغله زما ویډیوګانو کې یا دا خبرې کوو یا دا خبرې خو ډېرې پالتو خبرې دي چې یاره مونږ پښتانه یاره تعلیم لیلم زه به په تعلیم څه وکړم چې ما له تعلیم د دوو ټیمه روټۍ نه شي ګټلی صحیح ده یا موږ ته خپل حق نه میلاوي وایي تاسو ویل چې ما ډبل ایم ای کړی دی ایم ای په څه کې کړی دی ما خو جی لټریچر ویلی دی اردو مې کړی ده او انګلیش مې موډ کیلی دی پښتو مې ویله خو بیا مې پرېښود دا لکه ډبل ایم ای زه دا خبره کوم سعودي عرب ته چې اکثر خلک ځي نو هغه ته چې وایي دستخط په هغه ګوته لګوي انګوټه چاپ چې زما د قام د پښتون قام داسې قابل ټیلنټ بهر روان دی نو د دې ملک او د دې پښتونخوا به څه کېږي عبید صاحب هلته کې به سره چې د دونه تعلیم باوجود اصل کې جي داسې نه ده دا زمونږ د ټولو دا زما مسله یوازې نه ده چې دا زه خپله مسله دا د ډېر شی ګریجویشن دی هغه به دا ګوري دا خبره زه تاسو ته ګویم چې زما په دې تېرو ورځو کې د پي ایچ ډي ټیسټ و په هغې کې د ایم پیل والا راغلي دي پیجې والا داسې خلک چې ودونه یې کړي دي بچي دي غریبانان دغسې ګرځي نه کار کولی شي ولې چې هغه دومره وخت یې په تعلیم ځای کړی دی بل ورته جاب نه میلاویږي که جاب میلاویږي نو الرډي خبره د پیسې ښه کلاو اخیستی کېږي هغه سیزم اوس ختم شوی دی چې یاره مخکې بله رشوت لکه څه یو بل اوس ښه صفا ښه یاره پیسې د زره شته ښه په طریقه باندې پوسټونه هم د دې وجې نه ایساری چې یاره دا پته هم ونه لګي دا خلصان وایي یاره ته ټیسټ پاس کړه نو بیا به ګورو اول خو ټیسټ سړی پاس کړي خو د ټیسټ پته نه لګي چې د ټیسټ ریزلټ راغی هېڅ پته نه لګي او که رایم شي نو 2-3 پوسټه پکې پاتې وي باقي خرڅ شوي مخکې به خلکو ویله سعودي دوبۍ ته به چې تلل هغه ځګي نه به پیغام راتلو تعلیم وکوي ایجوکیشن وکوي اوس خو تا تعلیم هم کړی دی او بیا په تعلیم کې چې کوم دی دلته یو سړي ته نوکري نه میلاویږي څه ویل غواړي خبر هم دغه ده که نه چې لکه زمونږ به را روان نسل له څه پیدا وکړو زمونږ بچي بل سبا له څه کوي که نه لکه هر سړی خپلو بچو ته سوچ وکړي چې زه خو نه کوم پی زه خو قسم په خدای که په خپلو بچو تعلیم دومره به پې کوم سره به ورته وایم چې میټرک وکړه چې دا ښه بد پېژنې او بس خپل ځان له لینډ ته کوه لکه ښه چې زما بچی شي زه خو به داسې کوم ځکه چې تاسو په موجوده وخت کې په یو پرایویټ سکول کې ټیچري کوله څه مو کول ما جی تقریبا 4 سال پورې ټیچینګ وکړو پرایویټو
صحیح ده په هر اداره کې تقریبا د دې عجایبات نه حواله د ګمبړ په چې کوم سکولونه دي په ټولو کې مې کړی دی خو 10,000 او 15,000 خو تاسو ته پته چې هغه زموږ د کرایې نه کېږي د دې نه علاوه ما د پینټینګ کار هم کومه لکه کاریګر یم ښه برابر خو دا زړه مات شي دا زړه داسې مات شي چې یاره خوند به نه درکوي هلته چې ورشي خلک به درته دومره راغونډ شي که پارک ته ورځئ کار دی ته نو د ځان نه به دې زړه تور شي چې دا زه اوس داسې ولې پیدا کېدم په کار ده زه قسم په خدای په خپل شهرت زه ډېر زیات خفه یم ځکه چې زه د مزید د کار نه ویستم ټیک ده چې یو سړی د خپل هغه میلمه دغه اخراجات نشي برداشت کولی دغه نشي کولی او هغه ته دومره نو زه به لکه په شهرت څه وکړم یا به زه په دغه څه وکړم یا خو ما خو دې دپاره شاعري نه کوله چې یاره ګنې زه مشهور شم یاس شاعري خو ما دې له کوله چې قام د لږ شعور پیدا شي لږ د خپل خوبت چې دغه نه کوي که نه بل د حمزه بابا غنی خان بابا د هغوی پیروکار پیدا شي تاسو په دې نیت نو وګورئ دا زما د پښتون قام چې کوم زلنده د ستورو دا حال دی چې نن هغه د سعودي عرب او د دوبۍ د ویزو دپاره لاړ شي هلته چې کوم دی هلته خپله مزدوري به کوي نو زه دا وایم چې یاره ډېر د افسوس مقام دی زموږ دپاره د پښتنو دپاره خلک وایي تعلیم وکوي عبید صاحب ډبل یې مې وکړو استازیان یې کړي په ژوند کې به ښه ډېره تجربه لري عبید بالکل جی اصل کې دا یوازې زما نه د روغاني بابا په شان سړی چې پښتو له ډېر خدمت کړی دی عبدالرحیم روغاني هغه د علاج د لاسه په اسپتال کې مري دا به صحیح خبره به کوو سپینې زرین پریشان صاحب د علاج د لاسه مري ټیک ده تر دې چې خاطر صاحب چې کوم دی دام د علاج د لاسه مړ دی دا خلک دومره غریبان خلک دي دوی پښتو له څه کړي دي دا نن چې په تاریخ کې ژوندي دي یو را ولګي بل را ولګي د هغو د پرسنل ژوند نه څه ولې دا پښتانه داسې موږ خو دغه خلک نه ګیلې نه کوو چې عام خلک دي موږ د هغه خلکو نه ګیلې کوو چې د هغو په لاس کې څه شته ونه کوي یا جلسي وخواړه یا یو بل ترقۍ ته نه پرېږدي نو داسې پښتون خلک وایي خبره کومه خلک وایي دا شاعران چې د نن سبا راوتي وي دا ناکام عاشقان دي وایي دا چې کوم دی نشې او تماشو د دې عادت یو نشه ته خپله خبره وکړه چې ته په دې څه وې نه جي اصل کې په شاعرۍ کې ټول ما د هر هغه بدمرغیانو د هر هغه بیډ کریکټر دغه کړل نفي کړی د ما هغه چې کوم دی چې دا مه کوئ نشه خراب څیز دی خپل ژوند ځان وپېژنئ د نور دنیا څنګه ترقي وکړه داسې تاسو هم وکئ خو اول ما ته سړی به خپل کور کې وایي چې یاره تاسو وکړه ځه چې سعودي عرب ته لاړ شې نو شاعري به پرېږدې شاعري به پرېږدم نه خو دومره به یې نه کوم لکه دا اوس چې کوم لکه کله نه کله به هغه هم داسې به ورته کار به ورته بلکل نه ویم لکه چې زه به ورته بلکل کار ویم او یاره تاسو وختي یو خبره وکړه پلار مې افلاطون نه خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي دا خبره صحیح ده چې تا خپل وروڼه په کور کې نه اکسپټ کوي تا خپل پلار او مور نه اکسپټ کوي ښه صفا خبره کوو تر دې چې تا خپل وایب څومره نږدې د ژوند ملګری دونه صفا صفا خبرې زه تاسو ته وایم چې دا بل یو داسې ستوري نه کړي یا داسې هنرمند نه کړي لکه عبید صاحب چې کومې خبرې کوي او خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي یعنې عبید صاحب سعودي عرب ته د تګ د دې دپاره کوي چې زه ځان له خپلو بچو له یا زما چې کوم را روان نسل به یې خامخا واده کړی خو نه دی ځان دپاره خواهشات لري نو د هغې دپاره روان دی چې ته ځان روښانه مستقبل جوړ کړمه نو زما د پښتون قام باندې ډېر غټ افسوس دی چې د دې به مخکې څه کېږي او بیا د داسې هنرمندانو نو عبید صاحب موږ ستاسو دپاره هم دعاګوي وي په آخر کې پښتنو ته څه میسج ورکوې او بل چې کوم کسان تعلیم کوي لګیا دي هغې ته څه وایې اول خبره ده چې په پاکستان کې چې څومره ایجوکیټرز خلک دي دغه دي د دوی ته لا ویم چې یاره تعلیم د دې دپاره مه کوو چې په پاکستان کې به تاسو ته جاب میلاو شي په دې حالات بیخي د دې دپاره کوو چې په ما کې څه نه څه شعور راځي او بس ځئ بیا بهر ملکونو ته خدای دا بهر ملکونه زموږ دپاره